کم کمنټ وکړئ، کومه غوښتنه یې ستاسو، موږ به ستاسو دپاره هغسې پروګرامونه آماده کوو چمتو کوو یې. مخکې راغلي وو سپین بولدک ولسوالۍ ته یو پروګرام مو تاسو ته آماده کړی وو د کانټینرانو د خلاصولو په برابر. بیا مو ستاسو کومنټونه ولیدل، د خلکو پیغامونه، میسیجونه او د هغوی اړیکې چې زموږ سره چې تاسو په سپین بولدک یا په دې منډیانو کې پر ټلیفونانو باندې وغږېږئ. دلته خو که وایي چې ټلیفونان ځینې خلک وایي چې کیلو بسته دي، زه هم تر کیلو بسته به هم ارزانه وي. دلته ډېر ټلیفونان شته، ښه شته، بد شته، لوړ ماډلونه شته او کښته ماډلونه شته. نو په پېخر ټلیفونان دي د هرې کمپنۍ څخه، آیفون، سمسنګ او نو زما خو چې زه نومونه یادوم کیدای شي ډېر وخت تېر سي. جاپاني موبایلونه دي په کانټینرانو کې راځي، دلته کانټینرونه خلاصیږي، بیا دوکانونه وړي. د دې اجي سره ما مخکې هم خبرې کړې وې، راغلی ومه، نو بیا د ده ویډیو ډېره لاس پر لاس ول، خلکو وکتل، نو بیا خلکو ویل چې ته یو بل پروګرام هم د ده سره وکړه. نو نن به د ټلیفونانو پر برابر ستاسو سره د دوی سره خبرې کوو او تاسو ته به معلومات وړاندې کوو. اجي جوړ په خیر. ستړی مسه جوړ په خیر. ښه صحت ښه دی؟ ښه دی، ژوند برابر دی، ته ښه په خیر؟ دا خو نو ستاسو باغ دی، د موبایلونو باغ دی. زه به په احتیاط کښېنم چې خدای نخواسته یو موبایل خوږ نه کړم، مات یې نه کړم. اجي ستا دوکان په څه خاطر مشهور دی په دې منډۍ کې او ته ډېر لږ چې د موبایلونو کاروبار کوې؟ زه بیخي ډېر زیات رانیسم، موبایلونه ډېر لرم، کم از کم 50,000 لک دانې لرم. ښه دا اوس وینه دا چې دلته پراته دي، په ګدامو کې پراته دي، کور پراته دي. دا موبایلونه مثلا زه په خراب رانیسم، په د کانټینرانو په دوکانو کې رانیسم، د لې په خراب کم خلکو ته ورکوم چې جوړې اجوړ موبایلونه په جوړ ورکوم. ډېر ښه. خو دلته بیا واپسې نسته، زموږ ده واپسې نسته چې یو دې وایي دا مال دې رانیوئ بیا ستا دی، بیا به واپس نه راوړي. خبره دا شی ده چې دلته یو خبره مشهوره سوې ده ستاسو په دې شاوخوا کې چې تاسو کیلویي موبایلونه خرڅوئ. د دې څه هدف دا دی چې یعنې دونه ارزانه دي که څنګه خبره ده؟ د غونې ارزانه دي، کوم موږ ارزانه راوړو، ارزانه په کیلو یې هم ورکوو، په جوړه یې هم ورکوو، هر رقم یې خرڅوو. کیلویي هم شته؟ و کیلویي دا مال کیلویي دی، دا ټلیفونونه کیلویي دي. وګوره د رنګ خوشل موبایلونه دي، دا به یو کیلو په څو دا موبایلونه؟ د دې یو کیلو چې دی په 6,000 افغانۍ. په 6,000 افغانۍ باندې 6,000 افغانۍ یو کیلو موبایلونه کېږي. نو پخوا به دغه میوې او دغه نور شیان په کیلو باندې وه، اوس موبایلونه هم په کیلو شو. او نو اوس د موبایلو باغ بیا ورسېدی په کیلو دي. کم د خارجه څه چې دي ایکسپایر مالونه راوړي، بالکل ایکسپایر مالونه موږ د دې خرڅوو، په کیلو یې هم ورکوو، په جوړه یې هم ورکوو، هر رقم یې خرڅوو. په یو کیلو کې به څو دانې راوخیږي که یو کیلو څوک رانیسي؟ 10 دانې هم کېږي، 15 هم کېږي، 15 هم کېږي، هر رقم شته. درانه و غټ او کوچني شته، غټ کوچني درانه سپک. نو که 15 دانې په یو کیلو کې او کیلو په 6,000 افغانۍ، نو دا خو بیخي ارزانه سو. ارزانه دي، و بیخي ارزانه دي. کم دا چې دي ایکسپایر مالونه دي د بار د خارج سره راځي، د لې موږ په ایکسپایر خرڅوو. ډېر ښه. کله ناکله په د خپل باغ کې دغسې یو شی هم پیښیږي، داسې موبایل چې هغه د ډېرو پیسو یې ډېر ګران وي، د 10,000 افغانو پورې، د 5,000، د 6,000، د 2,000، د 3,000 کې پیښیږي. ښه، یعنې تر 10,000 بیا ګران نه وي؟ یا بالا ګران موږ سره نشته. او ارزانه ټلیفون چې ستاسو په دوکان کې تر ټولو ارزانه کوم موبایل به یې او څو قیمت به لري؟ د موبایلونه را سره ستا په 100 افغانۍ موږ ورکوو، په 100 افغانۍ ورکوو. اوس دغه موبایلونه دي ګرده په 100 افغانۍ ورکوو. ډېر ښه، ډېره جالبه ده. تاسو وګورئ ښایسته موبایلونه، ډېره جالبه خبره. ښایسته موبایل دی، دا نه په 100 افغانۍ باندې. دا وګوره په 100 افغانۍ خو یوه جوړه چپلکې هم نه کېږي. او که زه وایم یو دانه بلوک به هم اوس په 100 افغانۍ د دې څه چې کور جوړ کړي لا ښه دی، یو تاک. عجیب دا کله کله ښه موبایل درڅه خراب سي، زړه دې خوږېږي که نه، ته خو بیخي دا دی تاول په لکو موبایلونه را سره دي. نو خامخا دنیا ده ښه، خامخا د انسان زړه درد باندې وکړي، اپاډه راسه وچ کېږي یا اسکریم یې راسه مات سي، هلته نټ غټ نټ ورولو، خامخا دا کې راځي. او کله کله داسې سوي دي ستاسو په دوکان کې خو بې له موبایل او پاور بینک دا شی نشته. کله کله چې کشران شوخي وکړي د موبایل وارې دې پر کړي دي که یا باندې کړي مې دي. دا کشران دي ناست ما باندې کړي دي، 6 وار مې باندې کړي دي. د موبایل وار چې ولې غلط کار کوي، ولې په موبایلو کې خېږي. اوس دلته موبایلونه ډېر پراته دي، ته ستا انډیوال راواړوه چې زه یې ښکاره کړم. زما انډیوال به هم راواوړي. او جالبه ده مستري د پانې وارې کوي،
کولال چې دی د خټو واري کوي او په دې موبایل دوکانو کې بیا د موبایل واري دی نو دا یو بیداره کس غواړي چې وار یې وکړي او درسه کېچي نسته دی سړی نسته ډېر چیز هلته په چزبل وارې باندې کوو ښه نو تر اوسه دغه موبایلونه مو ګوره دا نوي دي دا نوي موبایلونه دي دا نوي موبایلونه دي دغه موبایلونه نوي دي تاسو ګورئ په کوټیانو کې یا کاټن بسته موبایلونه هم دلته راځي کانټینري دا جاپاني دي دا جاپاني موبایلونه دي چینایي جاپاني هر رقم ورسره راځي دغه جاپاني موبایلونه څو قیمت لري دا موبایل د دې جوړه چې ده 2000 افغانۍ ده 2500 افغانۍ ده 2000 افغانۍ 2500 افغانۍ 1500 افغانۍ ده نن موږ راغلي زموږ په خاطر باندې تخفیف هم دی په 2.5 دی وویل تال په 2 یې ورکوو په 2000 اخري نه په 2.5 یې به کوو په 2 ورکوو دا رقم او دغه کاټن بسته به بیا جوړه په څوی د دې جوړه هم په 2000 افغانۍ ده ډېره جالبه ده تاسو پیسې ټولوئ په غوله کې مو ټولې کړي په المارۍ کې چې موبایل رانیسو S22 موبایل کاټن بسته دا په 1000 افغانۍ باندې دی نو دغه د دې کې به ډېر الله نوي موبایلونه او قیمت یوازې 1000 افغانۍ نو عجیب بیا په دې کې موبایلونه د کم ځای موبایلونه ښه موبایل دی چې تاسو ته راوځي یا ښه کار کوي هغه موبایل ښه کار چې دی هغه سمسنګ کوي جاپاني ښه د غټ غټ سونیان شارپ دا موبایلونه ښه کار کوي ښه زورور کار کوي ډېر ښه او دې خواته خو هم بیخي ډېر پراته دي دا خوا هم راسه وګوره سره مې خبرې وکړې هغه خواته سره سموي دې خواته راړئ سم و خراب جلا کوي جوړ په خیر سړی مسه څنګه یې ښه جوړه خیر اوسې نوم دې راته ووایه محمد احسان دی محمد احسان ساعت بجې تېري په موبایلانو کې والله ښه زورور ساعت مې تېر کله کله به دې د ښه موبایل خواهش هم نه یې کړي خو دغونې موبایلان دې مخ ته پراته دي بیخي ډېر دي 2-3 رقم وسم په جیب کې ګرځه هر رقم زورور شیان نو تا هغه دغه مات کړی دی هغه متل چې وایي د کولال په کور کې روغه کوزانې تا هغه متل مات کړی دی جیب ته جاشه پخواني شیان زه ګرځه ورکوم ماتوم یې نوي شیان حاجي واده در کړی دی یار بس څه وخت ته پاتې وبه نو خو دا پخوانی دود هم مات که پخوا چې به دا لوکان شرمېدل اوس حاجي ته مخامخ ووایه ته ډېر وخت پکې ولګي یا دا نو نسم وایي حاجي وایي راته وایي پخواني شیان ګرده ختموو نوي شیان زه صحیح دی او دا راته ووایه چې کوم موبایلونه ډېر خرڅېږي ستا مخ ته خو نو بیا د ټولو څخه ګرده نمونې دي حاجي خو هلته جلا جلا راښکاره کړل دغه ایفونونه بیخي ډېر خرڅېږي نور دغه شیان ډېر خرڅېږي دا بلاوي دا رقم دا موبایلونه دي دا ګرده ډېر خرڅېږي دا رښتیا خوږو لیدونکو موږ چې خپل موبایل لرو نو نوم یې ډېر په خوند یادو چې یا ایفون را سره دی یا سمسنګ را سره دی خو پر چا چې ډېرې سي هغه بیا وایي بلاو نومان یې پرېښي ښه کوچني و غټ ستا دلته ټول دغه غټ مال دی دا غټ شیان دي مثال نه کوچني هم را سره سته دلته پراته دي دا بغل هغه هم راښکاره که هغه ډېر نوي معلومېږي دا نوي ماډل شیان دي ما درته ویله چې اوس ګرده نوي ماډل شیان ښه دا بیا کوچني موبایلونه دي یو سیم کارت ورلېږي 2 سیمه ورلوېږي یوه دانه مموري ورلوېږي ښه ډېر ښایسته او ډېر جالبه ښه اواز به هم لري ډېر ښه اواز لري ډېر ښه کار کوي خلک ډېر خوشحاله دي ډېر ښه دغه کوچني موبایلونه دي نو دا چې کوچنی دونه ښایسته سو دا نور وګورئ دا هم ډېر ښایسته موبایلونه او ډېر ټاپ موبایلونه دي د دې دانه خو مخکې حاجي وویله چې د هغه موبایلونه دي که قیمت یې فرق کوي قیمت یې دی فرق کوي دا هم ډېر ارزانه دي جوړه په 600 افغانۍ په 800 په 800 والله خو نو ډېر دي چې موږ خرڅوو یې جالبه ده آیفون یوه جوړه آیفون قیمت 600 افغانۍ دی نو دلته هر څه ارزانه دي او هر ښایسته
د کوم ځای خلک دغه موبایلونه ډېر وړي او سوداوي کوي د هر ولایت ته دلته ډېر کسان اچي د هر ولایت خلک مال راځي د لیس شیان رانیسي بیا وړي نو د دوکاندارۍ دپاره د دوکاندارۍ دپاره ډېر انسانان یې دوکاندارۍ دپاره ښه دا خو مو ولیدی د موبایلونو دوکان اجي مخکې واده وکړل چې ګدام تم ځو هلته هم ډېر پراته دي هلته به هم ډېر نوي شیان یې اجي نوي شیان ډک دی ګدام ښه ډک دی ډک ګدام هم شته دا هم شته نو بیخي پاور بینکونه او دا شیان شته هغه هم ارزانه دي هغه ډېر ارزان دي هغه چې ګران یي جوړه په 300 افغانۍ 2.5 افغانۍ 20,000 میچه 10,000 میچه رقم مال 10,000 میچه جوړه په څو په 300 افغانۍ دا رقم دی په 300 افغانۍ جوړه یعنی په 1.5 افغانۍ باندې 3,000 میچه پاور بانک 10,000 میچه پاور بانک تاسو ترلاسه کولی سي بالکل هر څه ارزانه دي او هر څه پریمانه دي او نورې خبرې خو زه به وکم یا به نه وکم خو تاسو په تصویر کې هر څه روښانه ولیدل ځو ګدام ته ځو تاسو دغه یو څو تصویرونه وګورئ بیا به هلته ځو مشتری سره به هم خبرې وکړو دی راغلی دی دی وایي زه هغه اجي چې مخکې ویله چې دا نه په 100 افغانۍ ورکوم یا هغه کمزوره مال چې دی دغه اجي یې بیا وړي نه پوهېږم چې چیرې خرڅوي نوم دې راته ووایه نعمت الله دی نوم څه شي وړې د دغه ځای دغه موبایلونه ډېر دله راځم داسې معنا 100 جوړې یا 50 جوړې دی ما ته راکړي هلته په ټړه خرڅوم دی دانه په 100 افغانۍ راکړي هلته زه په 200 افغانۍ په 1.5 افغانۍ په لیلام باندې خرڅوم یا په کابل دروازه کې یا په 400 کې مثال هر کم خرڅوو د بچیانو مثال یو روزي را پیدا کړي چې هغه خلاص کړو بیا راستو نور دې یوسو چې دلته نه پیدا بل دوکان له ورسو مثال داسې په 1.5 افغانۍ په 100 افغانۍ دی مشترکي هغه نه بیا زه یوسم بیا هلته بیا موږ هم دغه بیچکه خرڅوو بیچکې راکوي بیچکې خرڅوو په سمې نه خرڅوو په خراب یې خرڅوو چې راکړي هغه رقم یې خرڅوو نو مثال دا داسې دی چې موږ ته ډېر خلک ودرېږي دا څه موبایلونه دا ولې دونه ګران ارزانه ورکوي نو موږ ته وایي چې دا بازار کې دا موبایلونه ټول داسې کم ارزانه ورکېږي د لاسه کېږي هر ځای چې دا شیان ټول دلته ارزانه دي نو دا رقم موږ کاندال یې وړو هلمند ته یې وړو کابل ته یې وړم دا هر ځای کې موږ یو روزي پکښې پیدا کېږي د بچیانو یې روزي را پیدا کړي مثال دلته په افغانۍ راخلو په افغانۍ یې خرڅوو صفا کار کوو مثال دغه شی راکوي دغه دوکاندار دی دغه ټول یې کوو هغه کمزوري شی دی موږ ته راکړي هغه بیا هلته موږ لیلاموو ډېره ښه خبره ده نو زینه پر زینه هر څوک د خپل اولادونو دپاره یو ګوله حلاله روزي پیدا کوي اجي یې دلته خرڅي دا اجي یې بیا وړي د دې ځای څخه په کندهار کې بیرته په لیلام خرڅي په خرابو باندې چې دا خراب دي وایي هلمند ته یې وړو نو بس سلا دي د ټولو کارونو دلته نو هر څه په پیخر سته موبایلونه ساعتان پاور بینکونه او په اصطلاح هر شی ډېر سته خو دلته خبره دا شی ده اجي وایي راتېر څه مشکل نسته زه هم خدای نخواسته پر یو موبایل ونه خیژم او تاوان ونه رسومه دا ټول چې ویني پاور بینکونه دي دا موبایلونه دي اجي درلم اجي دا څومره ډېر شیان دي دلته دا خو نو موږ په د کنټینرانو کې رانیسو په کنټینرانو کې رانیسو بالا مې درواز تېره دی څه دلته سره غورځو هغه د ناز وډلو شی نسته یا هغه نسته دا خو لیلامي مال دی ښه ډېر دی کم دا مالونه ډېر دا ګوشکې د غوږو ګوشکې هیډفونونه دي هیډفونونه دي دا هم ښه په پیخر پراته دي دا دې قیمتونه به هم ډېر ارزانه
د دې قیمت چې دی جوړه چې د 80 افغانۍ ده. جوړه په 80 جوړه په 80 په 100 افغانۍ. ښه تاسو کولی شئ په دې کې په 80 افغانۍ باندې هم جوړه ترلاسه کړئ. 2 دانې یعنې 2 دانې دا جوړه. ښه جوړه په 80 افغانۍ باندې چې یو یعنی که موږ ووایو هغه یو جوړه هیډفون چې رانیسو هغه په 15 افغانۍ باندې تاسو ته تمامیږي. نو دا هیډفونونه سول او دا موبایلونه دي ټول په کارټونانو کې پراته دي. دا چې بیا دي دا ساتان دي. ښه ما فکر کوي چې خښتې پرتې دي. دا ساتان دا د لاس ګړۍ دي کوم هغه د ټلیفون سره چې وصل کېږي. سمارټ واچ چې ورته سمارټ واچ دا د زړه دغه ګوري قدمونه شماري دا هغه ګړۍ دي. د دې قیمتونه بیا څو دي؟ د دې جوړه چې دا 100 افغانۍ جوړه 2 دانې. هر څه جالب دي او هر څه زه نوي اورم. زه دا فکر کوم چې ما دا سفر کړی دی سر مې په لڅرخي خو دلته واقعا هم عجیب بار نرخونه چې وایي سمې وایي. په 100 افغانۍ تر راکاږي یو دانه په 100 افغانۍ 2 دانې سمارټ واچ یعنی په 80 افغانۍ تاسو کولی شئ چې یو سمارټ واچ واخلئ. درلم اجید ماتې نه کم شان تاسو وګورئ لکه خښتې چې شپرتي دا ټول سمارټ واچ دی او دا وګورئ سمارټ واچ د خپل لاینو د خپل بند او د هر څه سره یوازې په 80 افغانۍ. هېڅ مې زړه ته نه لوېږي حاجي دا خو چې د ورځې یو دانه په لاسۍ ډېر ښه خوند کوي. یو سمارټ واچ هغې لاندې مسایل دي دا لاین دی تاسو یې وګورئ دا قیمت یوازې 80 افغانۍ. ډېر جالبه حاجي. نو پر دې بیا نور خلک هم خپله روزي برابروي. سړی چې دلته چې کوم خلک راځي دا تاشان یوسي ښه د بچیانو مزدوري ورکوي او ستا هم کور ودان چې په څنګه قیمت یې رانیسي غونډه په انصاف یې نور مشتریانو ته هم ورکوي. نو خو انصاف وکړه که دې بې انصافي وکړه بیا مشتري نه دل راځي کاروبار دې کمزوری کېږي. هر کار چې کوې هغه به په انصاف کوي. بې انصافي خوند نه لري. ډېر ښه او دا به نو نور ځایونه به هم دا شان درته پراته یي حاجي موږ غوږېدلي وای بل ځای دې مې ښه دي. نو خو دلته کم دا شان نه ځایېږي. کور هم ډېر راته پراته دي. په خونه کې کور د کور وتاک ته ښیم په دې کې کم از کم 50 کارټنه 200 کارټنه مال به موجوده موږ ته پروت. ډېره جالبه ده حاجي ته خو په کور کې هم په موبایلانو کې په ګدام دی مالونه موږ راوړي دي چې په دا 4 کاله مې لاس نه دی وروړی. هغه راته ورته فارغه سوی نه یا نه ورته نور راوړو بس نو یې ورته فارغه سوي چې کم موږ هغه راوباسو. اجید زه یو خبرې ته فکر وړی یم چې ته دلته په 80 افغانۍ ورکوې دا سمارټ واچ دا به په کمپنۍ کې په څو وي؟ کوم دا چې د بار ملک سره راځي هلته دا ګران دي دا مالونه. دا د زموږ تجاران یې راوړي په کنټینرانو کې د کنټینر خوله یې په وربنده کړي دغه یې په وربنده کړي دا مال یې مخ ته ایښی سټاک مال. نو دا د نور شان سره رانیسي به راوي موږ ته دلته ارزانه راکړي. ډېر ښه. نو دا د سپین بولدک او دا د موبایلونه دا کیمرا وګرځو په دا موبایلو باندې کم دا په کارټونان دغه رقم موږ سره ورځو دا رقم سره پراته ټول نوي دي ټلیفونونه ته امنیت نه دی ورکړی او هر څه جالب دي. دا بس گزاری والا موبایلونه چې کم خلک کار دي نه سیمان کې چې سیمان کې استعمالوي یو پروګرام شي کې ګوري دغه موبایلونه دي. ډېر ښه. او مخکې دې وویله چې مثلا ستاسو سره تر ټولو بهترین موبایل چې دی هغه تر 10,000 اضافه بیا قیمت نه لري. 10,000 افغانۍ هغه به لابد نشته. 10,000 هغه به نوم ډېر جالب او ښه موبایل هغه به ښه موبایلونه دلته چې جد موږ دا کوچني ماډلونه خرڅوو. غټ ماډلونه لا در اوسه پورې موږ نه دي را شروع کړي چې کوم دا جنسونه ختم کو بیا غټ راوړو. او پاور بینکونه هم لري دغو قیمتونه به څه د هغه قیمتونه چې دي جوړه په 300 افغانۍ جوړه په 300 20,000 10,000 10,000 داسې دي. تاسو پاور بینکو قیمت هم وکتئ وام وردل تیو ښکاره کاږي چې وی
ستاسو دپاره چې تاسو یې وګورئ خوند ځینې واخلئ بیا مو ووایاست چې چیرې ولاړ شو ستاسو دپاره او د کومو ځایونو تصویرونه درته راواخلو نو دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسوو تر بیا په